چې کله یو انسان د بل مسلمان غیبت کوي نو دی غیبت کوونکي ته د قبر عذاب ملاویږي. امام ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی په صحیح سند سره. صحابه کرام فرمایي وای منګه یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روانو د یو دوه قبرونو په خوا باندې هغه راله. د الله نبی د دوه قبرونو خوا ته ودرېدو، د هغې رنگ مبارک متغیر شو، رنگ بدل شو او دومره اثر ور باندې وشو چې لاس یې داسې رړچېده چې د هغې نستوڼی هغه هم خوځېده. دی حالت سره په موږ ډېر سخت هیبت رالی. موږ پوښتنه وکړه ما لکه یا نبی الله، د الله نبی دا څه وجه ده، په تا څه وشو چې داسې حالت در باندې رالی؟ هغه وفرمایل چې الا تسمعون ما اسمع، دا زه چې څه اورم دا تاسو نه اورئ؟ موږ ورته ویله چې لا یا رسول الله، وای زه د دې دوو انسانانو آوازونه اورم چې دوی ته سختترین عذاب ملاویږي او دا په داسې یو کار کې نه دی چې هغوی باندې د دین عمل کول په هغې باندې ګرانو. فی امر هین، ډېر آسان امر دی. صحابه کرام عرض وکړه چې دا څه شی دی؟ وایي دی یو کس به د خپلو بولو نه ځان نه ساته، د خپل پیشاب نه، خپل وړوکي حاجت نه، او د دویم انسان به غیبت کو. غیبت خلکو ته به په خپل ژبه باندې اذیت او ضرر رسو. دا د قبر د عذاب اوریدل د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه مختلف روایات راغلي دي کې مختلف اسباب دي. کله غیبت راغلی دی، کله چغلی راغلی ده، کله بول راغلی دی او داسې نور. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې د دې روایاتو تطبیق کوي، وایي دا مختلف واقعي دي، اختلاف د واقعاتو باندې بنا دی، یو ځای کې یو، بل ځای کې بل، بل ځای کې بل. د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودل چې داسې پریشان کن حالات موجود دي، که دې کې دې سوچ او فکر وکړه د دنیا غمونه به در نه هېر شي. د دنیا کې نن سبا معمولي خبرې خلکو په ذهن کې اچولي دي، یاره غمونه دي او پریشانۍ دي او ټینشن دی. دا څه غم دی، دا څه پریشاني ده؟ پریشاني خو د دې نه وروسته شروع کېږي که الله موږ په خپل فضل سره بچ نه کړي. نو د غیبت په باره کې د الله د نبي نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله غیبت څه ته ویلی کېږي؟ وایي ذکرک اخاک بما یسوءه، چې ستا ورور پسې ته داسې خبره وکړي چې هغه خفه کوي، هغه پریشانه کوي. نو هغه نه پوښتنه وشوه یا رسول الله که په هغې کې یم نه به ویو؟ لکه موږ او تاسو نن سبا ویو چې دا خو غیبت نه ده، دا خو حقه خبره ده، هر چا ته معلومه ده، دا خو پکې ده، نو دا خو حقایق دي، رښتیا ویمه. نو د الله نبي ورته وویل چې ان کان فیه فقد اغتبته وان لم یکن فیه فقد بهته. دا ته چې څه ویو مسلمان پریشانه کوي، که دا په هغې کې وي نو تا د هغې غیبت وکړو، او که ورپکې نه نو بیا دې ورپسې بهتان وتړو. دنیا کې لوی تاواني انسان هغه غیبت کوونکی انسان دی، ځکه د هغه خیال دا راځي چې ما خو ډېر اعمال کړي دي، منځونه، روژې، زکاتونه، حجونه، عمرې، صدقې مې کړي دي، خو ده ته خیال نه دی چې د عملونو د خزانې بوجۍ یې سوری ده او ټول طبې ته وتلی دي، شل سیز چې دی هغه بارایي. په دې بنیاد باندې د بعضو سلفو نه نقل دي، وایي په دنیا کې ډېر محروم انسان، تاوانیان انسانان یو څو دي، مخلوقات، تاوانیان مخلوقات یو څو دي. و یو د ښکار سپی دی، د ښکار سپی دا ډېر تاواني دی، ځکه ټوله ورځ اوزغلي اوزغلي اوزغلي،
کله چې ښکار وکړي نو ښکار خپله نه خوري مالک لی راوړي بلکل محروم وي د ښکار د فایدې نه دویم غیبت کوونکی انسان دی غیبت کوونکی چې هغه ټوله ورځ او شپه ځان ستړی کي او قبول شوی عمل ته بل څوک واخلي اس په کار باندې رانشي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غیبت کوونکو سزا هم لیدلې وه د معراج په شپه باندې دی فرمایي وایي زه د یو قوم په خوا باندې ورتېرېدلم چې رب العالمین هغوی له د اوسپنو نوکان ورکړي د دې اوسپنو په نوکانو باندې د خپل غوښې د بدن را شو کولې ما پوښتنه وکړه چې جبریل دا څوک دي چې دومره په سخت عذاب کې گرفتار دي هغوی وفرمایل چې هؤلاء الذین یقعوا فی اعراض الناس ویأکلون من لحومهم دا هغه خلق دي چې د مسلمانانو عزتونه یې لوټ کړي دي د هغوی غیبتونه یې کړي دي د هغوی غوښې خوړلې دي نن هغوی ته دا سزا میلاویږي